سلامونه ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن در سره ډېر یو مهم خبر شریکوم او هغه دا دی چې پرون د چهارشنبې په ورځ د فرانسې د کورنیو چارو وزیر او د کار وزیر یو خبري کانفرانس درلود. په دغه خبري کانفرانس کې دوی د کډوالۍ د نوې لایحې په اړه باندې خبرې وکړې. دغه نوې لایحه به په 2023 کې د فرانسې پارلمان ته پیش کیږي. پارلمان کې به په بحث کیږي او هر کله چې پارلمان دغه نوې لایحه پاس کړه نو دغه قانون به بیا عملي کیږي. دوی په دوه مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. په دغه نوې لایحه کې دغه دوه مهم موضوعات دا و چې یو د اخراج چې کوم پروسه ده هغه دوی غواړي چې چټکه کړي. فرانسه هر کال 120,000 د اخراج سندونه صادروي، ولی 10% چې کم دی په دې کې عملي کیږي. دوی وایي چې کوم خلکو ته دوی د اخراج سندونه ورکوي دا باید دینه بعد د نظارت لاندې راشي. دلته په فرانسه کې د تعقیبوي کسانو لیست دی. دغه لیست ته ABR لیست ویل کیږي. په دغه لیست کې د هغه کسانو نمونه یي چې کوم د پولیس تعقیب لاندې یا د پولیس ته دوی په لټه کې. دینه بعد چې هر چاته د اخراج سند ورکول کیږي د هغوی نوم به د دغه لیست اچول کیږي، یعنی دوی به د پولیس د نظارت لاندې، پولیس د لټې لاندې وي. او دا دوی دې دپاره کوي چې دوی دغه وګوري چې آیا کوم کس ته دوی د اخراج سند ورکړی هغه فرانسه پریښې ده او که نه دی لا په فرانسه کې دی. بل د دې نه دوی دا هم مقصد دی چې دوی دغه کسانو شمیر معلوم کړي. وزیر دا هم ویلي چې د چا نوم که دغه لیست ته ځي دا هرګز په دې معنا نه ده چې په فرانسه کې د بغیر اسنادو ژوند کول یو جرم دی. دا صرف او صرف دولت دې دپاره دوی نومونه دغه لیست اچوي چې دوی وګوري چې څومره کسانو ته دغه اخراج سند ورکولی کیږي او بل دوی دا معلومه کړي چې دغه کس فرانسه پریښې ده او که نه. دا یو مهمه موضوع د اخراج دغه لړۍ چې کوم ده دوی غواړي چې دا چټکه کړي، دا تیزه کړي، ځکه دلته د فرانسې دولت باندې ډېر زیات انتقادونه کیږي، ډېر زیات فشار پې دی، ځکه دغه پروسه چې کوم وه دغه لړۍ تقریبا ودرېدلې وه. نو دلته چې څومره لکه څنګه چې ما مخکې ویلې چې 120,000 هر کال د اخراج سندونه دوی خلکو ته ورکوي، ولې دې کې 10% چې کوم دی عملي کیږي. د دې نه علاوه د اخراج نه علاوه دوی د بهرنۍ کارګرو په اړه باندې خبرې وکړې. لکه څنګه چې ما په شروعاتو کې ویلې چې د کار وزیر هم ورسره و. دوی دلته په فرانسه کې د بهرنیو کارګرو ډېر سخت ضرورت دی. دوی بهرنیو کارګرو دپاره شرایط ډېر اسانوي. دوی بهرنیو کارګرو دپاره کاخت سجوغ اقامت چې کوم دی هغه به په ډېر په اسانه شرایطو ورکوي. دې دپاره بیا دوی د پاتخون د اجازې ضرورت هم نه لري. دغه هم په دغه لایحه کې شامله ده، کوم به چې په 2023 کې د فرانسې پارلمان ته پیش کیږي او بحث به پې کیږي. دا لایحه تر دا دمه حتی فرانسې کې د فرانسې پارلمان ته بحث دپاره هم لا تر اوسه نه ده پیش شوې. دا به په 2023 کې کیږي. نو دې ته لا تر اوسه هم وخت شته او په دغه لایحې به بحث کیږي. د بحث نه بعد به که چېرته دا پاس کیږي نو دا به بیا د قانون حصه جوړیږي او دا به عملي کیږي. لکه څرنګه چې دلته په ټیک ټاک کې دغه موضوعات ډېر زیات ګرم دي. ما ته هم څه ملګرو کمنټونه کړي وو چې ته ولې د نوي قانون په اړه خبرې نه کوې. ملګرو چې هر کله موږ داسې یو دقیق خبر اورو، د یو دقیق ادرس نه اورو، هغه خبر به زه تاسو سره شریکوم. دغه مخکې چې کوم ملګرو په دې اړه باندې څه ویډیوګانې جوړې کړي دا صرف او صرف تشې اوازې دي. تاسو دغسې ویره، سټرس، ټنشن، تشویش مه خوروئ. دغه لایحې دغه مهم ټکي دي چې دوی به بهرنیو کارګرو ته شرایط اسانوي تر څو دلته دوی راشي، ځکه دلته د کارګرو ته سخت ضرورت دی. دلته چې څومره شرکتونه دي د ټولو د دولت نه دا غوښتنه ده دوی کارګرو ته ضرورت لري. دلته فرانسې دولت د کارګرو د قلت سره مخ دی، دلته کمی دی، نو ځکه دوی دغه شرایط اسانوي. ولی صرف دوی دغه یو موضوع به دوی ټینګه نیسي، هغه د اخراج چې چاله د فرانسې د اخراج سند ورکول کیږي دوی به کوشش کوي چې دغه کس دوی د نظارت لاندې وساتي
دوی د په اړه باندې معلومات ولري، دوی نوم چې کوم دی هغه FBI لیست واچي. دغه لږ جدي موضوعات دي. نور په راتلونکي دغه لایحه کې نور چې کوم دومره مهم ټکي نشته، هغه به دوی تر دا دمه دولت یا وزیرانو دغه دې په اړه باندې نور چې کوم معلومات دغه نه دي شریک کړي. ولې دغه دوه موضوعاتو باندې چې کوم د چهارشنبې په ورځ وزیرانو خبرې وکړي او دا نن به تاسو سره ما ویډیو جوړه کړ، تاسو ته معلومات درکو. اکثر ملګری دلته ډېر زیات په تشویش دي چې به نوی قانون راځي او د کې بدای پلان کې به پاکستان کې به. تاسو تشویش مکوئ، داسې کوم څه خبره تر دا دمه نشته. تاسو ټول ته دا هم معلومه ده چې فرانسه د افغانستان چې کوم نوی حکومت د هغې سره کوم رسمي اړیکې نه لري. نو فلحال فرانسه افغانستان ته ډیپورټ نه لري. په آینده کې هم تر هغې پورې چې فرانسه د افغانستان د نوي دولت سره اړیکې ونه لري، دغه ډیپورټ مشکله دی، یعنی ناممکنه دی. نو اکثر ملګري دې په اړه هم تشویش کوي. تاسو تشویش مکوئ. تر دا دمه څه داسې مهم تغییر نشته دی، تر دا دمه کم داسې دقیق خبر نشته دی. هر کله چې داسې کم دقیق او مهم خبر ان شاء الله زه به په خپل وخت تاسو سره شریکوم. تاسو اواز چې کوم اوازې دي، کوم غلط خبرونه دي، هغه ته غوږ منیسئ. په خپل ژوند دلته توجه ورکړئ. کوشش وکړئ که انټرویو ته منتظر یاست یا جواب ته منتظر یاست، په ژبه باندې کوشش وکړئ، فرانسوي ژبه زده کړئ. وخت ژبې ته ورکړئ، وخت مه ضایع کوئ. مننه ملګرو، په مخه.